ژړا ورکړی رمضان ته د مال له امله د مالدار احترام او د غربت له امله د غریب توهین او تحقیر حرام دی. سلامونه. د الله سبحانه وتعالی سلامتی، رحمت او برکتونه دې پر تاسو وي. د روژې ماښام خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې بیا د روژې اړوند بحث لرو. په خپرونه کې راسره محترم عبدالجلیل لیوال صاحب دی. یو حدیث شریف اورو، بیرته راګرځو. بل کال چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله تعالی به هغه کس ته د خپل عرش په سیوري کې ځای ورکړي چې په یوازیتوب کې د الله تعالی ذکر کړی وي او له سترګو یې اوښکې روانې شوي وي. بیا هم ستړي مشئ. د روژې ماښام خپرونه د کوربه زه عبدالواسي احمدي یم او په خپرونه کې لکه څنګه مې چې یادونه وکړه عبدالجلیل لیوال صاحب دی راسره. لیوال صاحب خپرونې ته په خیر راغلی. که راته ووایه چې یو مسلمان باید خپله روژه څنګه پلان کړي؟ ډیره زیاته مننه احمدي صاحب. سلامونه تاسو ته، همداشان ستاسو روژې ماښامنۍ خپرونې درنو اورېدونکو ته خدای مکه مو خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. بلې احمدي صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو وویل چې یو مؤمن مسلمان باید خپله روژه څنګه پلان کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې یو مؤمن مسلمان باید د رمضان مبارکه په میاشت کې روژه ونیسي، ځکه روژه نیول پر هر مسلمان چې هغه عاقل وي، بالغ وي او مقیم وي، روژه پرې فرض ده او د روژې اجر خپل الله تعالی ورکوي. ترڅنګ چې یو مؤمن مسلمان یو روژهداري باید وکړي، هغه د رمضان مبارکه په میاشت کې قیام اللیل یعنې تراویح دي. دلته باید دومره ووایم چې د قیام اللیل څخه مراد د رمضان مبارکه په میاشت کې تراویح دي او د کال په عامو شپو کې هغه د شپې لمونځ کول او عبادت کول دي. همداشان صدقه او خیرات ورکول دي، ځکه دا د رمضان له نیکو عملونو څخه ده. همداشان د رمضان مبارک په میاشت کې چې یو مؤمن یو روژهداري باید وکړي، هغه تلاوت کول دي، قرآن کریم ویل دي، دعا کول دي، استغفار ویل دي، ځکه پر دغه میاشت کې زیات قرآن کریم ویل، تلاوت کول، استغفار ویل زیات اجر او ثواب لري. او دغه میاشت احمدي صاحب د قرآن میاشت ده، نو دغه میاشت موږ او تاسو د قرآن میاشت ویلی شو. احمدي صاحب محترم، زما په ذهن کې ډېر څه دي چې باید ووایم، خو په خلاصه شکل یې وایم. په وروستیو کې چې یو مؤمن مسلمان یو روژهداري باید وکړي، هغه د لیلة القدر شپه ده چې دغه شپه باید له لاسه ورنه کړي. هغه شپه چې د دغه شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت څخه غوره ده. د لیلة القدر د شپې په اړه په یو روایت کې راځي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل، وایي څوک چې د لیلة القدر په شپه له ایمان او له الله جل جلاله څخه د ثواب د ترلاسه کولو په نیت، دا معنا چې د عبادت لپاره ودرېږي د شپې، د هغه به وایي ټول ګناهونه د همغه شخص په ټول تیر شوي ګناهونه وبخښل شي. ډیره زیات مننه لیوال صاحب محترم. دوهمې پوښتنې ته راځم. ته په کومه اندې د خیر کارونه باید یوازې تر روژې پورې محدودې وي یا یوازې تر روژې پورې محدودې شي؟ احمدي صاحب ښکاره خبر ده، د خیر کارونه یوازې تر روژې پورې محدود نه دي. په دې اړه دومره ویلی سمه چې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، یعنی دلته تعین د وخت پکې نشته چې تاسې ګواکې د روژې مبارک په میاشت کې د خیر کارونه کوئ او بغیر د روژې نه یې مه کوئ. نه، الله تعالی وایي تاسو وایي د یوې نیکۍ په بدل کې تاسو ته 10 چنده اجر او ثواب درکول کیږي، هغه که رمضان وي او هغه که غیر رمضان وي. مننه کور آباد لیوال صاحب. څېړنې وایي چې په افغانستان کې 40 سلنه خلک له روژه ماتي وروسته سګرټ وهي. د سګرټ له زیانونو به ټول خبر یو. ته څه وایې چې روژه یا د رمضان میاشت د سګرټ او نورو ناوړو عملونو د پرېښودو لپاره ښه فرصت نه دی؟ ستا پیغام څه ده؟ احمدي صاحب، د سګرېټو د څکولو زیانونه طبعا ټولو ته معلوم دي. دلته یو اساسي خبرې ته پکې اشاره کوم. یو وخت کې تصور دا و احمدي صاحب چې شاید سګرېټ انسان چې هغه څخه راوګرځوي، خو اوس د کوپنهاګن پوهنتون یوې نوې څېړنې موندلې چې د 100 نورو بدمرغیو ورهاخوا چې سګرېټ د خېټې هغه ناسالمې وازګې ډېروي چې انسان ته د زړه حملې، شکرې، مغزي سکتې یعنی د حافظې د ختمېدو غوندې ناروغي هم پیدا کولی شي. زما په اند احمدي صاحب چې دغه مبارکه میاشت دا یو ډېر ښه فرصت ده چې د سګرېټو تر څنګ
هغه نور ناوړه عملونه چې انسان ته پکې ډېر زیان رسوي پکې پرېږدي. د حل لارې همدا کیدی سي چې یو انسان په لومړي سر کې باید کلک هوډ او کلک عزم وکړي، نو لرې نه ده چې له داسې ناوړه عملونو څخه د تل لپاره خوندي وساتل سي. په لوګر ولایت کې تکړه او فعال ځوان او زموږ تکړه ملګری ښاغلی عبدالجلیل لیوال ډېر زیاته مننه چې په خپرونه کې د راسره برخه واخیستله. څه پیغام لري اورېدونکو ته؟ په وروستیو کې احمدي صاحب له هر څه وړاندې د خپل ګران ولس د هغو تورسرو خویندو ورونو او سپین ږیرو چې واقعا هغوی تل د غربت او بدو ورځو ښکار دي. زما پیغام هغو شتمنو ورونو ته، هغو شتمنو مشرانو ته دا دی چې په دې رمضان مبارکه میاشت کې دوی له یاده ونه باسي. نو زما ستره هیله، ستره آرزو همدا ده. لیوال صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه مو تر پایه پورې واورېدله. هیله ده چې د لیوال صاحب له لارښوونو مو ډېر څه زده کړي. که خپرونه درته په زړه پورې تر نورو خلکو یې هم ورسوئ، خپرونه شیر کړئ، ځکه چې موږ کومه خپرونه پوسټ کړو ځینې محدودیتونه هم پرې لګېږي، ریپورټونه پرې لګېږي، نو له دې امله تر ډېرو خلکو پورې نه رسېږي. له تاسو څخه هیله کوو که چیرې زموږ لارښوونې سمې نو تر ډېرو خلکو یې ورسوئ. بیا هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، آباد، بریالي او خوشحاله اوسئ. تر بلې خپرونې چې بیا زه ستاسو په درانه چوپاټ کې راځم، تر هغې درنه اجازه غواړم. د اسلام شکر چې ومکړو اکرام، راتلونکی کال ته مو نصیب کړې د دغې میاشتې لوړ مقام. په دې دعا پورته کوو دواړه لاسونه بل کال چې راځي، په ډېرو جوړ به وي قبرونه بل کال چې راځي، په ډېرو جوړ به وي قبرونه.